بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. په دې ویډیو کې زه نن تاسو سره د یو څو مهمو خوبونو معلومات شریکوم. هغه خوبونه چې هغه په حسد، یو چا بدبینی او په نظر باندې تعبیر کیږي. کله کله داسې کیږي چې ته ډاکټر ته ځې، معاینات کوي، هیڅ مرض نه، خو ته خفه یې، ته تکلیف لرې، یو څه علامات دي. دغه علامات که ستا په وجود کې وو او یو څه خوبونه دي، که دغه خوبونه تا وکتل نو په دې پوه شه چې ته نظر شوی یا تا باندې حسد ده، د یو چا بدنظري ده در باندې، هغه حسد راځي. نو په دغه صورتونو کې بیا تا ته څه کول پکار دي؟ نو په دغه ویډیو کې دې باره کې زه تاسو ته معلومات درکوم. که تاسو چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، ملګرو سره شریک کړئ. اکثر کسان چې تاسو د ویډیوګانې ګورئ، چینل تاسو سبسکرایب کړی نه ده، اشتراک پکې وکړئ د چینل کې. مفید شیان انشاءالله نشریږي او ستاسو خوبونه تعبیر کیږي. نو راځو د خبرې ته چې هغه کم خوبونه دي چې هغه په حسد او په نظر باندې دلالت کوي. اول ټولو نه قوي هغه شی چې په خوب کې کتل کیږي چې هغه په حسد او په نظر باندې دلالت کوي، او ډیر خلک دا ګوري، هغه مار په خوب کې ډیر دی. مار اکثر خلک په خوب کې ګوري. کله چې تور مار وکتل شي نو دا اکثر شیطان لخوا یو خطر، د جنیاتو لخوا یو خطر، د حسد او د نظر مسله وي. نو بیا تور مار په خوب کې کتل کیږي ډیر. په هغه صورت کې چې ته تور مار مړ کې په خوب کې، نو په دې صورت کې بیا ښه تعبیر لري، معنا چې کم نظر او کم حسد او کم اثر په تا باندې هغه دفع شو. او که ته مړ کې نه بار بار ګوري په خوب کې، ډارې دی، درنه پټېږي، دا د مار خوب ډیر کتل کیږي. نو کله ته تور مار په خوب کې ولیدل او بار بار دی ولیدل، تکراري دی ولیدل، نو په دې پوه شه یا نظر شوی دی چا لخوا، یا حسد در سره کوم کس نه کیږي، او یا هم څه اثر ده در باندې، شیطان یا د جن اثر ده در باندې. نو په دې صورتونو کې بیا تاسو څه کول پکار دي؟ ان شاء الله ته اخره پورې مو سره پاتې شئ. د ویډیو په اخره کې معلومات هم درکوم او هغه ټول لارې او طریقې درته ښیم چې کوم طریقه باندې ته خپل ځان د دې حسد او نظر محفوظ کولی شي چې بیخي پکې واقع نه شي، او که واقع شوي نو څنګه ته ځان ته خلاصولی شي. دویم شی چې ډېر کتل کېږي په خوب کې، کوي څا په خوب کې کتل کیږي. چې کله ته کوي یا څا په خوب کې ګوري د اوبو نه بغیر، چې هغه ډېر ژور وي، تیاره وي، نو دا هم په دې باندې تعبیر کیږي حسد در سره کیږي یا نظر شوی یا د جنیاتو اثر ده در باندې. څا یا کوي په خوب کې ډېر وګوري او تیاره وي او هغه نه صفا اوبه نشي راخیستی، یا اوبه یې خړې وي، یا اوبه بیخي پکې نه وي، یا ته ورته ګورې ډارېږي، ستا لاره کې څا راځي، یو کوي راځي او د خطر احساس کوي، یا په کوی کې غورځېدلی، په څا کې ته پروت یې. نو په دغه صورتونو کې د دې معنا همدغه ده چې ته نظر شوی. او بل خوب ډېر کتل کېږي هغه اور، د اور په خوب کې کتل. چې کله ته په خوب کې بار بار اور ګورې، چې ستا په کور کې لګېدلي یا یو بل څوک ستا په کور کې اور لګوي. اور چې کله په خوب کې وکتل شي دوه مقصدونو لپاره هغه بیا ښه تعبیر لري، یا ګرمول چې یو څوک یا ته ځان پې ګرموي، او یا اور بلوي یا بل څوک بلوي، خو په هغه باندې ته شی پخوي. او که همداسې اور ته ګورې چې په یو ځای کې اور لګېدلي وي او ډارېږي ته، یا بل څوک راځي ستا په کور اور اچوي، نو دا هم په همدې باندې تعبیر کېږي چې ته یا نظر شوی یا در سره حسد کېږي. بل خوب چې ډېر کتل کېږي هغه غلا لیدل په خوب کې، چې ستا له کوره غلا کېږي، ستا له مال نه غلا کېږي، غل ته په خوب کې ګورې چې غل راځي ستا کور ته اوړي، نو دا هم په دې باندې تعبیر کیږي چې ته حسد تر سره کیږي یا نظر شوی. او بل خوب څخه ډیر کتل کیږي هغه دا ده چې ته لړم په خوب کې وګورې، یا چلپاسک په خوب کې وګورې، چلپاسک په دې دیوال باندې ګرځي، دغه شیان هم په خوب کې وګورې. کله دا تکراري شي او تا ځوروي، نو د دې تعبیر هم په دې باندې کیږي چې تا باندې څه اثر ده، نظر شوی او یا هم حسد در سره کیدلی شي. او بل شی چې کله کله هغه په خوب کې کتل کیږي هغه د ستوري شکل، د ستوري دغه د اسرائیل په بیرق کې، د یهودیانو په بیرق کې، د اسرائیل په بیرق کې کوم ستوری ده، دوه مثلثونه چې په یو بل باندې پراته دي، چې شپږ دانې څوکې لري. دغه ستوري په خوب کې څه وکتل شي، دا د یهودو، دا د شیاطینو د یهودو علامه ده. نو دا هم که په خوب کې وکتل شو نو دا هم په دې باندې دلالت کوي چې تا سره حسد کیدلی شي او نظر شوی. نو په دغه صورتونو کې ته باید شی وکړې، تا ته څه کول پکار دي؟
نو هغه ان شاء الله درته وایم تر اخره پورې دا ویډیو وګوره. بل نور علامات شي دي، نور علامات په بدن کې دي چې دا خو خوب په بدن کې نور علامات دا دي. همیشه احساس د خستګي کوي، د فتن یو خپل کار نه د زړه توريږي، د ملګرو سره کې ناسنو د زړه توريږي، چا سره نه غواړي کېني او په کارونو کې سستی راځي، په عبادتو کې د سستی راځي، یو تغییر راځي پتا کې، دا هم په دې باندې دلالت کوي چې تا باندې څه اثر شته. او بل علامت یخه خورا یا ګرمه خوله راځي در باندې، په دغه صورتونو کې هم دا په دې باندې تعبیر کیږي چې تا باندې اثر ده. او یو بل په خوب باندې پاتې شو، هغه هم په خوب کې کتل کیږي، چې په خوب کې ګوري تیز سرګو باندې یو څوک تاته ګوري، یا مثلا په ویخه کې ته د احساس کوي چې څوک تاته ګوري او چیرته ناستي فکر کوي چې څوک تاته ګوري، چې متوجه شي رښتیا چې څوک تاته ګوري. په دغه صورتونو کې د دې معنا دا ده چې کېدای شي ته نظر شي. احتیاط پکار ده چې په دغه نظر حسد کې انسان واقع نشي، مسلمان پکې واقع نشي. نو مسلمان لپاره څه کول پکار دي؟ نو دا کم خوبونه او کم علامات ما تاسو ته بیان کړ، دا ځکه مهم دي چې په دغه مسایلو باره کې، په دې باره کې په حدیثو کې هم اشاره شوې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې باره کې احادیث بیان کړي دي. نو ځکه دا موږ ته اهمیت لري، باید توجه ورته وکړو. اول حدیث دې باره کې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې اکثر من یموت من امتی، اکثر کسان چې زما د امت کې وفات کیږي، مړ کیږي، بعد قضاء الله، بعد قضا د الله تعالی چې د الله تعالی تقدیر وي یو چا د مرګ، نو هغه خو مړ کیږي. نو په دې باندې بل شی څه ده، هغه آینده، یعنی چې کله د الله تعالی تقدیر یو چا باندې د مرګ وشي، نو یو سبب ورته جوړیږي، سبب یا مرض وي او دا مرض هم د سترګو یا د نظر په وجه باندې وي. نو اکثر چې وي نبی رسول الله وایي اکثر مرګونه سړي، خصوصا د ځوانانو مرګونه، خصوصا ناڅاپي مرګونه، دا مرګونه سړي اکثر د نظر په وجه باندې وي، چې دوی نظر کیږي. لکه خلک ډیر زیات فیسبوک عکسونه خپل اچي، د خوراکونو د کامیابیانې قصې کوي، عکسونه اچي، جشنونه نیسي. نو په دغه مسایلو باندې هم دوی نظر کیږي. خپل ماشومان عکسونه څوک اچي، ماشومان نظر کیږي. نو خپل ماشومان عکسونه باید ډیر فیسبوک کې وانه چو، دا دې باعث کیږي چې غوي نظر شي او غوي څه کم صحت ورته ورکړي، کم خایس ورته الله ورکړي، په کې یو نقص راشي او مشکل پکې پیدا شي. او بل حدیث کې راځي، ابن عباس رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل العين حق، دا عین څه ده؟ نظر، دا حق ده، یعنی دا حق ده، دا واقع کیږي. لو کان شیء سابق القدر، که کوم شی د تقدیر نه مخکې شوی وي، یعنی تقدیر دې تغییر کړی وي، که چیرته کولی شو کوم شی چې په تقدیر باندې اثر وکړي، نو دا عین به حتما په تقدیر باندې اثر کوو. دا اول د الله تعالی قضا کیږي، د الله تعالی فیصله کیږي د یو چا د مرګ، هغه لپاره بیا کوم سبب څه جوړیږي، نو هغه ټولو کې غټ سبب څه ده؟ هغه نظر ده. بل حدیث کې راځي عین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، دا سترګې چې دي، دا نظر، دا انسان وي قبر ته نباسي. او یو اوخت خلک هم ډیر ګوري اوخته، نو کله کله اوخت هم ډیر سدو کتل شي کې دي وي دا قدر ته ورسي، یعنی دیګي ته ورسي، یو مرض پیرا شي او صاحب څښتنی مجبور شي حلال کی او ذبح کی د دار نه صدا مړ نشي. بل اوس موږ ته څه کول پکار دي، موږ څنګه کولی شو چې د نظر نه د ځان وساتو، د حسد نه ځان وساتو. نو نبی رسول الله وایي اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه، کله تاسو ورور کې یو بل چا کې یو صفات یو نعمت دی ولید، تعجب دی او په باندې فليدعو له بالبرکه، برکت باندې دعا ورته وکړه، ماشاء الله ورته وایا، بارک الله وایا، ماشاء الله سوې، نو بیا اثر پینې کی او الله تعالی هغه د نظر نه بیا ساتي. نو علاج او وقایه، اصلي علاج او وقایه تاسو ته وخایم څه کول پکار دي مسلمان ته، او تاسو څه کول پکار دي څنګه د دې نظر نه، د حسد نه، د سحر نه، د جن اثراتو نه، د شیطان د اثراتو نه الله تعالی موږ محفوظ وساتي. نو څه کول پکار ده؟ ټول نه مخکې په اودس ګرځیدل، همیشه باید په اودس وزیږو، کواري ستاته نظرونه رسیږي، حسد اثرونه کی، سحر زر اثرونه کی، د شیطان د جن اثر در باندې رانیسي. نو پکار ده همیشه په اودس وزیږي، څومره وسه دی وو، یعنی څومره وسه دی وو، کوشش وکړه امکانات وو بو نو اودس وکي. دویم خپل منځ پابندي، سمونځونو پابندي وکړي، 15 وخت منځونه څوک کوي، حدیث شریف کې راځي
الله تعالی د ذمہواری کې د ساتنې لمونځ باندې پابندي سره لمونځونه د خپل وختو کې. او دویم دا سحر او ماښام اذکار دعاګانې دي. سحر او ماښام ګوګل کې سرچ کړه راځي درته ډېر زیات دعاګانې دي. څومره څه مناسب څومره څه وخت لري هغومره ووایه. دا د دې باعث کېږي زموږ الله تعالی د نظر او د حسد او سحر او د جادو نه موږ وساتي. او بل د سورت اخلاص، سورت الفلق، سورت الناس دا سورتونه ویل هر مونځ د پس یو ځلي، د سهار او ماښام مونځ د پس درې ځلي، او د خوب په وخت کې هم 3 ځلي. بیا لاسونه کې کف کېږي، بدن باندې لاس تېرېږي. نو دغه طریقه ده. او همیشه څه کوم شی ګوري تعجب کوئ نو بارک الله ووایئ او ماشاءالله ووایئ. نو دې سره انسان کولی شي خپل ځان محفوظ وساتي د نظر نه، د حسد نه، د بدبیني د خلکو نه. نو که چیرته کله مریض وي او علت معلوم نه و نو پوه شه څه تا باندې کیدای شي نظر لګېدلي. بیا بعضې خلک مشهور دي په دې باندې چې هغوی نظر لري، چاره یې بیا شته. څه کله ته پوه شې ستا په قوم کې یو کس دغه نظر لري او ډېر تعجب کوي یو کار ته او ډېر نظر لري، هغه خپله وایي چې زه نظر لرم. نو بیا طریقه یې دا ده چې هغه اودس وکړي او خپل پرتوګ دننه د خښته کې دا ځای ووینځي او هغه اوبه واخلي او ته په خپل شاله طرفه په خپل ځان باندې واچوي. نو انشاءالله هغه بیا د نظر څه کوم اثر د پتا باندې څه دا کس ته نظر کړی نو هغه نظر اثر بیا دې سره ختمیږي. که پوه شوې چې دغه فلاني نظر کړی یم، کله کله خلک پوهېږي په دې باندې، نو بیا طریقه یې هم دا ده چې ما کس ووایي چې وروره ښه دی یو اودس وکړه ماته، هغه به اودس وکړي او استنجا به ووهي همه اوبو کې او دغه د پرتوګ دننه ځای د خښتک دغه ځای به لږ ووینځي، هغه اوبه یې توی کړي په تشت کې، هغه به یو بطني کې به تو واچوي، په ځان باندې به د شا له خوا نه واچوي. نو دې سره د نظر اثر څه ده هغه انشاءالله ستا له ځان نه ختمیږي. یو صحابي په باره کې هم دغه شی راځي چې نبي علیه السلام ته یو صحابي راوستل شو چې ډېر حالت یې خراب و، روغ انسان و، په سفر روان ول، هېڅ مشکل نه و، بیخي د پښو نه پاتې شو. نبي علیه السلام ویلي چې نظر شوی خو نه یې، وایي په چا باندې شک شته؟ وایي هو، وایي غسل مې کاوه هلته فلاني تېر شو ولیدلم، دغه ډېر ښایسته و د صحابي. نو هغه یې ورته ویلي راسه، هغه سره هغه یې ورته ویلي چې ته ولې داسې کار کوې چې ورور دې وژني وایي ته؟ نو ورته ویلي چې اودس وکړه او غسل وکړه، هغه اوبه یې ترې واخیستې بیا په ده باندې واچوه، د دې روغ شو لکه چې هېڅ تکلیف یې نه وي. نو دا په واقع په حدیث شریف کې راځي، په سیرت کې راځي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ټول د شر او د ضرر نه وساتي. نو بیا هم درته وایم په آخر کې چې دا ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ او مننه چې ویډیو مو کتل.